د پاکستان ګلګت بلتستان کې د دیامیر ولسوالۍ وضعیت له سختو طبیعي آفتونو سره مخ شوی دی. تېره ورځ د ګلګت د بابو سر ټاپ په سیمه کې د ناڅاپي شدید باران له امله سیلاب راوتلی چې له امله یې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د چارواکو په وینا د سیلابونو له امله تر دې دمه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې پکې 4 سیلانیان او یو ځایي اوسیدونکي شامل دي. همداراز د یو 3 کلن ماشوم د ورک کېدو راپور هم ورکړل شوی دی او د هغه لټون روان دی. سیلاب نه یوازې انساني تلفات اړولي بلکې د بابو سر ټاپ نه تر تک پورې سړکونه سخت زیانمن شوي دي. د بابو سر سړک شاوخوا 8 کیلومتره برخه بشپړه ویجاړه شوې او لږ تر لږه 15 موټرې چې پکې کاسټر ډوله موټرې هم شاملې دي سیلاب وړي دي. په ځینو سیمو کې سړکونه زیانمن شوي او همدارنګه شهرا بابو سر تر ډیره ځایونو پورې بند پاتې دی. همداراز د شهرا قراقرم پر ځینو برخو هم اغیز شوی دی. د ژغورنې عملیاتو لپاره د پاکستان پوځ، ګلګت بلتستان سکاوټس او ځایي رضاکار ټیمونه هڅې کوي. تر اوسه 200 بند سیلانیان ژغورل شوي دي او چلاس ښار ته انتقال شوي دي چیرې چې هوټلونه او میلمستونونه ورته وړیا پرانیستل شوي دي. د طبیعي آفتونو له امله د سیمې برېښنا، فایبر، نوري لین او مخابراتي شبکې هم زیانمنې شوي چې له امله یې خلک له خپلو عزیزانو سره د تماس ستونزې لري. چارواکي وایي چې د ناران له لارې د بابو سر سړک د خلاصولو هڅې هم روانې دي او مشینګري متاثره سیمو ته رسېدلې ده. ټپیان د RHQ روغتون ته انتقال شوي او لا زیاتې مرستې دوام لري. د چارواکو په وینا دا تلفات وروستي نه دي او شاید زیاتوالی ومومي.